د محمد علیه السلام د محبت دعوه کوئ د ده په سنتو عمل نه کوئ. اوس دغه ګیره پرېښول خو سنت نه بلکې څه ده واجب. خلیفه صاحب باره کې یو واقعه بیان کړې د کوټې خواته یو موټروان روان و لارۍ روانه کړې وه بیا کلنډر ورسره و بیا د کلنډر ګیره خریله وایي کلنډر پاس په جنګله کې سپور و موټروان لارۍ روانه کړې د بل ځای یو ځای ودروله غږ یې وکړ سړي غږ نه کوی چې ور وختئ چې مړ خو د الله قدرت کله سړی اټاټیک چې مړ شي نو راکوز یې کوي وایي یو ځای امانت ښخ کوي دا خلک یې امانت ښخوي امانت یې ښخ کوي نو چې بېرته راوګرځېږه ماتې بېوس سامان یې ورسولی خواست راوګرځېدو هغه کلي ته راغی خلکو ته وایي چې کومک راسره وکړي دا سړی به راوکاږو سړی چې وایي قبر خلاص کوي چې دوم دا ورکۍ له حد یې خلاص کوي د ده د ګیرې چې دا څونه ګیره یې خریلې وه په دا هر ویښته پر ځای یو لړم پسې نښته ټول بدن یې سالم خو په مخ پر یې لړمان نښتي او د ګیرې د ویښتانو په ځای باندې بیا ول دا ډریور بیا له هغه ورځې قسم کړی و چې زه به بیا د ګیرې یو ویښته نه کم ترې دا ډریور هم ګیره خریله یو ځای په مړۍ کې ناست و وریځې یې خوړې دا وریځې یې په دا ګیره کې بندې شوې خلکو ورته ویل وریځې دې په ګیره کې بندې په ګیره پرې لږ وخندل ډول ولا چې ګیره مې له وریځو ډکه شي که یو ویښته هم پرې کړه ما د ګیرې عذاب په خپلو سترګو لیدلی ده چې دا کلنډر مې لیدلی ده چې په هر ویښته پورې یو لړم نښتی که ګیره څوک ته واجب ده دا دی خريي یا یې لنډوي دا د لنډو ګریوان نه څه دي دا نو تر نور هم چې بهتر دي چې ګیره خري خو لږ په شرمېږي دا بل اوس منافقت کوي وایم چې ما ګیره پرېښې دعوه دا وکړي چې ما څه کړي دي ګیره پرېښې او دا ګیره ده چې تر قبضه کمه دا خو ګیره نه ده ګیره څلور ګوتې ده دغه طرف ته دغه طرف ته دغه څلور ګوتې دغه موږ قبضې ته وایي دا څلور ګوتې ګیره به مخ ته دغه طرف ته وي دغه طرف ته که دې چا وایي نه غټېده تر څلور ګوتې به یې نه پرې کوي دلته هم دغسې د یو مټ په انداز څلور ګوتې به یې نه پرې کوي له دې نه بعد زیاته کله چا سره ښه ښکارېده پرېږدي د جوک سړی د ګیره اوږده ګډه ښه ورسره ښکاري کله چا سره بده ښکارېده کاټ یې کړي په مټ زیات دغه د سنتو د محبت رسول الله دعوه کوي خو په واجبو یې عمل نه کوي ګیره خو سنت ورته وایي خو طریقه د رسول الله او بل د شیطان د دشمني دعوه کوي او هر وخت هغه موافقت کوي شیطان ورته وایي درواغ وایي دی درواغ وایي غلا وکړه غیبت وکړه دا پنځم د جهنم د نجات دعوه کوي خو ځان خپل اور ته اچوي په خپله اوس دا وایي چې خدای ماله چا وساتي له جهنمه طرف ته بیرته هغه کارونه کوي چې هغه د هغه په واسطه باندې چا ته داخلېږي جهنم ته شپږم د جنت ته داخلې دعوه کوي خو عمل نه ورته کوي جنت خو په اعمالو ده جنت په چیش پیدا کېږي په اعمالو موږ ګورئ اوس په رزق کې ټول خلک ستړي دي الله تعالی وعده کړې ده وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها الله وایي داسې حیوان ژوندی شی نسته چې په ما یې رزق نسته رزق څوک درکوي الله او جنت به په چیش پیدا کوي د خدای په رحم خو په اعمالو جنت خدا په رحم د الله خو عمل خو ورته کوي چې تا ته د عمل ذمهواري درکړې ده هغه دې پرېښې ده چې هغه ذمهواري یې دا اخیستې د رزق ته هغه ته جاپان او جرمن ته منډې وایي ټول منډې وکړه مرګ حق بولي خو تیاری نه ورته کوي مرګ هر سړی مني خو مرګ خو څه غواړي خپل اسباب غواړي لوی سفر په دنیا کې کم یو ده دا موږ تاسې په جاز کې سپاره شول ده ځایه سعودي ته لاړ شو ته یې فرض کوي کویټ ته دوبۍ ته عمان ته دا لرې لرې ملکو ته خلک سفرونه کوي دا غټ سفر ده که د مرګ واله دغه دوه نیم ګزه نه ده دا سفر ډېر غټ سفر ده ځکه دا بیا تر قیامته راتګ نسته د نر دپاره به قبر تر نامه پورې د ښځې دپاره لږ لوړ و اول لوی لحد وړکی لحد خو به بیا ځان ته ده دا به ورته وایي دغه موږ تاسې چې دغه تر نامه پورې سفر ده مثلا دومره زور ځای ده په ځمکه کې دا سفر تر ټولو سفرو اوږده دغه ته هېڅ احساس له چا سره نشته چې په قبر کې به زه سوال جواب څنګه ورکوم کم سے کم یوه تاڼه چې بندي کړي هغه ته هر سړی سوال جواب برابروي که نه تاڼې والته والله نن خو د کیس را باندې راغی ودرې دا به ورته وایم دا به ورته وایم دا به ورته وایم یو دوه ځایه زه هم بندي څه وایم اتې به هره خبر ورته کوي مګر دغه قبر ته چا تیاری کړی ده نه د خلکو عیبونه بیانوي خپلو عیبو ته نه ګوري هغه پښتانه وایي بل سړي ته یوه ګوته نیول کېږي ځان ته څو څلور دا څلور خو دې ځان ته راغبرګې دي دا یوه دې ده ته نیولې ده ولې هغه څلورو ته دې نه در پام په تا کې څلور عیب په ده کې یو هغه هره ورځ په مجلسو کې بیانوه د خپل ځان بهي د بل کهي دا د مسلمانۍ خاصانه ده او بل دا وي چې مړی پټوي خو عبرت نه ځینې اخیستي سبا به زه مرمه که به نه مرم او بل لسم دا ده چې د خدای نعمتونه خوري خو شکر یې نه ادا کوي دا موږ تاسې خوراک چکاک دا نن سبا نعمتونه ګوري زه دا عمرې ته تللی وم هلته دومره سخته ګرمي ده په حرمینو کې خو هلته پوره انتظام شوی ده سړې اوبه سړې بوتلې کنډیشنونه ایسیګان حتی له ډېره یخه به موږ په عذاب سو په ګرمۍ کې به له یخه څه سو د باندې چې به راوتې داسې لمر به اوسي اندازه به نه وه خو په د باندې کې هم بیا دغسې دغه لګولي دي د اسپریګانې شینډي پکې ګرځي د اسپریګانې هم شینډي هوا هم اچي مال په ده کې رسول الله وخت تېر کړی دی 3 کاله په مکه او مدینه کې نه پکای و
نه یخی و نه اسپري وه نه ایسي وه نه یخې اوبه وې نه سلاجه وه د ده او د ده صحابه کرامو جنتیانو پاکو صحابه ټیم تېر کړی دی 3 کاله کې یوه ورځ هم یخې اوبه چکلې دي یوه ورځ یې د سلاجې اوبه چکلې دي یوه ورځ یو بوتل دا موږ ته SPPC ورته دا وپکه زمانه کې خو جنت خو په دغو تکلیفو ده تکلیف یې تېر کړی د ټول جنتیان دي اصحاب نبي رسول الله اصحاب کالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم زما صحبه لکه د اسمان ستوري داسې دي که په کوم یو پسې مې اقتدا وکړله تاسې به جنت ته ځئ وجه دا ده چې هغو څه کړي دي په دین رفتار کړی دی او تکلف یې کړی دی نن سبا خو تکلف نشته دا موږ نعمتونه دي اوس ګوره په دغه کم چې کم په د مدرسه کې خوراک د مدرسې لخوا د چای د مدرسې لخوا د اوبه سړې اوبه هم د مدرسې لخوا راکېږي پکۍ د مدرسې د بیټرۍ د مدرسې د بجلي د مدرسې لخوا طالب بیا هم په عذاب دی خصوصا دا د خیمو والا هم ډېر په عذاب دی هلته خو خیمې ولاړي دلته چې راسي اوس هېڅ یې ته هم نه کښېني دومره ته قبر یې اخستی ښه چې وویله خیر